دو ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده مسله یې بیان کړې ده ما یې تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي وی نه زما ستا په خبره یقین دی ما دا ټولې خبرې پرېږده ته زما بیانونه کم وخت نه اورې بس وی لږ وخت کېږي ما مونځ اودس کې وی یو مونځ هم نه کوم قرآن تلاوت ذکر او اذکار هېڅ هم نشته ته زما نه بله څه وظیفه غواړې ته دې دین ته راواپس شي اوس مې شروع کړې ده لږه لږه مې شروع کړه ما بس ته نوره ښه شروع کړه ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو نو بیا ماته ووایه ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي د خلکو په تعریف کې څه دی اختلاف دی بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو لپاره په طریقو کې څه دی اختلاف دی اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند ښایسته ژوند د سکون ژوند د خوشحالۍ ژوند د برکت نه ډک ژوند د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او د ژوند ته الله نصیب کوي رب العالمین ګوره د چا محنت نه ضایع کوي د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاصي او چې کله د پیغمبر په طریقې چې کله د الله د رضا دپاره په صحیح طریقې سره وشي هغه الله نه ضایع کوي دا خبرې چې کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي که ته په یو وګورې او بل باندې بیا دوه هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي او زموږ ژوند خو څه بدل نه شو نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي ته واوره په یو غوږ او بل باندې وباسه زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې لپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کې په دې باندې به عمل کې